دې ورور ته مې وایې زموږ د ښکلي پیغمبر مهر نبوت په کوم ځای لګېدلی؟ یاره جی خبره هم ډېره ښکلې وکړه خو ما ته معلومات نشته چې معلوماتو بالکل جواب به مې درکو. جی جی وروره څنګه دا لږ رادي خواشه دا سوال جوابي زموږ د زده کړې په خاطر که درځي ښه ده که نه موږ به ووو زموږ د ښکلي ښایسته پیغمبر مهر نبوت په کوم ځای لګېدلی و؟ مهر نبوت نه په تندي باندې و سر. په تندي باندې؟ د عالم ندیم نه دی اورېدلی؟ مشکل غونته سوال تاسو کجی انپړه غونته یو خفه کېږې به نه دا د زده کړې په خاطر داسې زموږ په شان ډېر وروڼه دي چې هغوی ته پته نشته. په کوم ځای لګېدلی و؟ مکه باندې جی مکه. ته راشه که نه راغ وشه که نه راشه بچې راشه لالا سره ودرېږه چې ډېر شئ که نه چې ډېر شئ. زموږ د ښکلي پیغمبر مهر نبوت په کوم ځای لګېدلی؟ مهر نبوت په شا باندې دی. په شا باندې. په شا په شا باندې کوم ځای و؟ په دې ځای کې دې ځای کې دی. زموږ د خوږ پیغمبر مهر نبوت دا د دوه اوږو په منځ کې لګېدلی. صحیح ده؟ ټیک مې که سر مهرباني. خوشحاله اوسې آباد اوسې آباد اوسې. ښه په دې مهر نبوت باندې لیکلی شوي څو؟ دې ته پیغمبرۍ نبوت ملاو شوی او په دې وجه په دې مهر نبوت لیکلی شوي څو؟ یاره جی زه معلومات وایم که ذهن کې نه چې تاسو په وجه به بل لارونه زده کړو. یاره جی که تاسو مونږ ته ووایو نو مونږ به هم وورو تاسو نه به زده کړو کوو. دا خبره د الله او د رسول ده خو مونږ په دې مای کې ځکه کوو چې فیسبوک ته هر سړی ناست دی یوټیوب ته هر سړی ناست دی نو مونږ وو چې هر څه په دې میډیا چلیږي نو زه یو دوه درې خبرې پکې دا وکړو که کیدای شي د دې په وجه خلک زده کړه وکړي او کوي هم ډېره رابطې کېږي. زموږ د خوږ پیغمبر مهر نبوت په شا لګېدلو خو د دوه اوږو په منځ کې او لیکلي پې څه مهرباني جی ډېره ډېره مننه. اوبه نس کې مونږ سره مونږ سره جی که تاسو څښئ نو خوشحاله اوسې آباد اوسې آباد اوسې آباد نه آباد اوسې. خفه کېږئ به نه ګورې د زده کړې په خاطر ورورو منم دی ښه او دا ماشاءالله دا ټول وروڼه تکړه دي خو دا مونږ د دنیا په منډه کړي نه رانه په شا پاتې شو نو مونږ و چې لږې تازه کړو دي عوامو ته. خوشحاله اوسې آباد اوسې آباد اوسې آباد اوسې آباد اوسې آباد. ماشاءالله ښه پیسونه دي جوړ کړي. جی بالکل. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم جمیل دی. خلک وایي ګراني ده انو په دې ګرانۍ کې دا خوري چې تا ورته سره کړي دي؟ بس سرجي خلک مجبوره دي چې میلمه راشي نو هغه ته به سک دی داسې میلمه چې د نه خلاصېدو وي بیا به وله چکن وړي چکن به وله اوسې د مجبورۍ نه یا به وله چرګ پخپله چې دال خورې نو میلمه له خو به خامخا څه نه څه ورکوې کنې بې عزته کېږي. زما مشران یې سپینګیري یې زمونږ دا پروګرام د زده کړې په خاطر زمونږ د ښکلي او ښایسته پیغمبر مهر نبوت په کم ځای لګېدلی و؟ د هغې په تندي لګېدلی په دې پیشانۍ باندې لګېدلی. زمونږ د ښکلي پیغمبر مهر نبوت په کم ځای لګېدلی و په وجود باندې؟ په تندي باندې نو تندي باندې په دې ملا باندې دې ځای کې ملا باندې کم ځای و؟ ګیلاس باندې دې ځای کې ولو په منځ کې و زما خیال غالبا د دوو اوږو په منځ کې په دغه مهر نبوت باندې لیکلی شوي څو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لالا په مهر نبوت باندې څه لیکلی شوي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لالا ډېر وروڼو ته پته نشته دا پروګرام د زده کړې په خاطر دی. صحیح ده زنانه پکې مه راوله لږه. په مهر نبوت باندې تاسو ته د یاد دي یا فرض دي یا به په قبر کې تپوس کېږي خو دا د خپل پیغمبر سره د مینې لغونه کې اظهار دی. صحیح ده جی ښکلي دوستان دي ګوري څه پیغام ورکوي؟ ورورې بس دا دی چې مهنګایي ده او بلا کیسې کتاري دي چې هر سړی پریشانه دی پوه شوې هر څه تیر دي. ته دې بیلونو ته وګوره دې وړو ته وګوره کم ځای ته رسېدلي دي. دا بجلي زمونږ په دې خپل علاقه کې جوړېږي
او چې پنجاب ته لاړ شي د پنجاب نه موږ ته په کم نرخ راځي. نو ته ماته ووایه چې خپل ځان د سړي نه یېري. پوه شوې؟ همدغسې ده لالا، همدغسې ده. خو زه وایم چې کله مونږ خپله او زمونږ د حکمرانانو مشرانو د خپل پیغمبر ژوند وکته، نه بیا ګراني شته، نه ټینشن شته، نه مصیبت شته. صحیح ده جی؟ د انسان ښایستوالی قرآن پاک سره دی چې کله دې سره مونږ ځان ټچ کو او زمونږ د حکمرانانو مشرانو په دې فیصله شروع کړه، لالا ته به هم خوشحاله، تاسو به هم خوشحاله، زه به هم خوشحاله یم. خو زمونږ مسله دا ده چې نوم هم یو دی او کار بل کوو. ډېره مننه، آباد اوسئ. زما د سر تاجونه یې ګورئ، خفه نه شئ، ګورئ. خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. زمونږ د ښکلي او ښایسته پیغمبر مهر نبوت کوم ځای لګېدلو؟ یا جی دغه ته دروغ وایي یم، دا راته دا پته نشته. دا نشته. کوم ځای لګېدلو؟ ملا باندې لګېدلو، ملا باندې لګېدلو. زمونږ د ښکلي او ښایسته پیغمبر مهر نبوت په کوم ځای لګېدلو؟ ملا لګېدلو. په ملا کوم ځای؟ واه زبردست. راشه که امیر صاحب د دوو اوږو په مینځ کې لګېدلو. ها وایه قیمتي کیسه دې شروع کړه، وایه. کله چې حضرت عکاشا رضی الله عنه راغی او نبی علیہ السلام بیمار و، نو هغه خو خیر اوس د ماشومانو په نظمونو کې هم ویلي دي چې عکاشا بدل اخله معاکا نه زو، پاک رسول الله نه زو. بعضې صحابو ورته ویل چې لکه نبی علیہ السلام خو انتهایی بیماره دی او ته د ده نه بدل ماخله، ګزار پې مه کوه. خو لیکن عکاشا په خپله خبره کلک ولاړو. نبی علیہ السلام ورته ملا بربنډه کړه او عکاشا هغه مور نبوت ښکل کو اور وی چې دا بدل اغستل زما مقصد نه و، زما مور نبوت قتل مې خواهش و غرض و او زه ستا مهر ته کتم، اکا زما تا نه مور و پلار او زه درنه قربان شم. نو د نبی علیہ السلام متعلق هر ماشوم ته، هر مور پلار ته، هر معاشرې کې دا پکار دی چې لکه زمونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغه د غاښونو مبارک، د هغه د زلفو مبارک چې واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا وانک لعلی خلق عظیم. زه والدینو ته د دې ستاسو په دې پروګرام توسط څخه دا پیغام ورکوم چې میندې بومبې مدرسه، بومبې کالج او اسکول دا د ماشوم د مور جولی ده. ماشومانو ته د میندې د خپل نبی علیہ السلام واقعیات، د هغه حالات، د هغه تاریخ، د هغه اخلاق، د هغه چې کوم طریقې کار و هغه د میندې خپل بچو ته وښیي. نو زموږ په دې ملک کې، زموږ په دې معاشره کې به انتهایی امن و سکون راشي. میندې خپلو بچو څخه کیني، هغې به نورې خبرې کوي. لیکن زه دا خپلو خویندو ته، خپلو میندو ټولو ته دا پیغام ورکوم د دې میډیا په توسط څخه چې خپلو بچو ته اصلاحي بیانونه، اصلاحي کتابونه او که ځان نه ورته څه ورځي علم یې حاصل کړي نو خپل بچو له تربیت ورکړي، نو هغه به سبا لپاره هغې له هم سرخیل او سرتاج وي، معاشرې له هم سرخیل او سرتاج وي، عالم ته هم سرخیل او سرتاج وي. موږ د نن د خپل اولاد نه پریشانه یو، هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه پیدا شي، موږ د هغه کیفیت، د هغه تربیت، د هغه پرورش موږ په غلطو غیرو. امام غزالی رحمت الله علیه واقعه لیکي، معذرت څخه یو منټ در سیوا اخلم. امام غزالی رحمت الله علیه واقعه لیکي چې یو ماشوم مور بیماره وه، پلار مور ته وی که چېرې زه د دنیا نه رخصت شم او ما له الله ماشوم راکو نو هغه له به ته حافظ قرآن خامخا جوړې. چې کله دا ماشوم پیدا شو اور هغه د دود سکل او د مور به سبق وي، چې کله دا ماشوم د وینا شو مور استاد له بوتو، استاد ته اعوذ بالله شروع کړه، معصوم بسم الله نوال شروع کړه، لس سپارې استاد ته اورولې. استاد دې ته ویلو ته راغلی که اورولو ته راغلی؟ هغه وایي چې ما له به مور پی راکول، هغې به سبق وي، سبق زما ذهن کې ټیپ شو. نو میندې چې خپل ماشومانو ته پی ورکوي نو کم سے کم د نور اسم نه اعوذ بالله بسم الله نور کلمات داسې ډیر دي. خو لیکن زموږ ماشوم جاړي مور ته په بدو ردو شي، په خیرو په کنځلو په وینا شي. زه دا په یو پیغام ورکوم خپلو خویندو ته چې خپل بچو ته داسې ګډې وډې خبرې مه کوئ. ډېره مهرباني، ستاسو ټیم ما واغستو او زما خبرو څخه معذرت ته نه کوم. قسم خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ورور ډېر قیمتي خبرې وکړې. ورور وایي بسم الله، اعوذ بالله، بسم الله
په ویلو سره باندې بچي له پی ورکوي. خو زه به دا ووایم موږ دومره بدبخته شو، دومره کمزوري شو، زمونږ چې بچی نه غلی کېږي یوټیوب ورته آن کو، فیسبوک ورته آن کو، موبایل وله ورکو، نو هغه چې رالوی شي نو هغه نه هم اکه شی جوړېږي چې څه کتلي دي. څنګه چې دغه هم یو ماشوم و چې سبق یې په یاده شروع کړو، هلته یې مور قابله وه، مور یې دینداره وه. چې مور پلار یې دینداره شو، بچي هم دینداره شو. خو مونږ خپله د دین نه لرې شو، نو ځکه بچو ته خیرې هم کوو او بچي راته نن نیغېږي مو او سرتیزه م شو. مسله دغه ده. ما خو تاسو ته اول فرصت کې دا خبر وکړه چې لکه مونږ چې دا بنیاد کېښودو، چې څنګه تا بنیاد کېښودو هم ستا هغه بنیاد به هغه شانتې رواني. که چېرې ستا د خپل بچي بنیاد په وټسپ په یوټیوب باندې کېښودو، زه خپل ذاتي زما دا ساده موبایل دی، زما بچو لم لکه زه دا ساده موبایل لا خو زما بچي ډېر واړه دي. زما بچی د تقریبا د 11 کالو عمر کې دی او هغه تقریبا نیم قرآن یاد کو. زه کوشش کوم چې هغه نه زه سهار او ماښام تا کم سبق اورولو، تا چا نه څه واخیستل، دا دې ولې وروړل. زموږ ماشوم که غلا وکړي مور ورته بچی دا راوړ دی خوا کېده دا به زه وخورم، دا به دې پلار وخوري. حالانکې ته په کار دا دی چې ته د خپل بچي له سزا ورکړه، تاریخي سزا ورکړه، نو سبا به هغه نه کوي. نن دې هغه ته معمولي غونډه کې چوټ ورکو، ستا دا بچی ستا د لاسه ووتو، بیا ورته وایي چې لکه خدای دې غرق کا، وینا قهري بربادي ګډې بډې بیا. حالانکې بنیاد تا دې خدای تباه کړي چې تا بنیاد غلط کېښودو. ته خپل ماشوم ستا ماشوم څه شی راوړه د بهر نه، ته تپوس وکړه. زما د خپل بچي مدرسه کې مټایانې تقسیمېدي، هغه مټۍ کور ته راوړه. زه له مدرسې ته لاړم، مې بوی دا مټۍ کوم ځای نه راله. د خپل بچي لکه داسې چې هر والدین کوشش وکړي د خپل بچو دا یو 4-5 کاله 6 کاله د دې تربیت وکړی شي، دا اولاد به معاشرې دپاره سرخیل او سرتاج ګرځي. او که نه دغسې تاسو ونه کړل نو دا اولاد به تاسو هم درد سر ګرځي او تاسو معاشرې لپاره هم درد سر ګرځي. څوک ایرونیان شي، څوک بوډریان شي، څوک هغه شي. یو ماشوم ته ازادي مه ورکوئ، یو ماشوم ته پیسې ډېرې مه ورکوئ، یو ماشوم د خپل کنټرول لاندې ساتئ. او بل مور پلار ته دا یو پیغام ورکوم، که ستاسو خامخا کور کې 2 لوښي جنګېږي، خامخا څه ناسې چپکلش راشي، نو د اولاد مخې ته تاسو ګډې وډې ځکه مه وایئ چې د دې اثر په اولاد باندې پرېوځي. بیا ډلې ډلې شي، ماشوم احساس کمترۍ کې مبتلا شي، څوک د مور ډلې ته شي، څوک د پلار ډلې ته شي. چې د پلار ډلې ته شو نو د مور دشمن شو، چې د پلار او چې د مور ډلې ته شو نو د پلار دشمن شو. دا پروګرام په واسطې څخه زه دا پیغام هم ورکوم هغه خویندو ته، هغه میندو ته چې ګوره د بچو مخې ته خدا را که خپل بچي سمبالول غواړئ نو بل دې ردې ګډې وډې مه کوئ او هغې له تعلیم اخلاق ورکوئ. غټ ته لالا، چاچا، ماما، کاکا. ډېره مننه. زما پروګرام زما خبرو کې که څه داسې هغه شوي زه د تاسو نه هم معذرت کوم او ډېره مننه. خوشحاله که قیمتي خبرې دې وکړې او د معاشرې ته ستاسو غونه کې خلکو ضرورت دی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.